د ترخیلو 115 میګاواټ حرارتي دستګاه د افغانستان برېښنا شرکت رهبري ټولو پیریدونکو ته د منظمې او ډاډمنې برېښنا برابرولو ته ژمن دی او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانستان ډېری کارېدونکې برېښنا وارداتي ده، نو په همدې اساس بیړنیو حالاتو لکه د وارداتي برېښنا پرې کېدو او د ژمي موسم کې پیریدونکو ته د زیاتې برېښنا برابرولو په موخه د ترخیلو 115 میګاواټ حرارتي دستګاه چالانیږي. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینیر صفی الله احمدزی د نوموړي دستګاه اغیزناکتیا په اړه وویل. دستگاه برق حرارتی ترخیل یک دستگاهی است که میتونه تنها کاتگوری اول و کاتگوری دوم برق بده که در کاتگوری اول ما دوایر دولتی و شفاخانه ها است و در کاتگوری دوم هم مسیرهایی است که دوایر دولتی، بعض شفاخانه ها و مشتریان رهایشی ما را در بر میگیره. د نوموړي دستګاه کارکوونکي شپه او ورځ د یادې دستګاه تجهیزاتو د ساتنې او څارنې په موخه هڅه کوي ترڅو د کومې تخنیکي عریضې له رامنځته کېدو څخه مخنیوی وکړي. دستگاه حرارتی ترخیل 105 میگاوات ظرفیت دارد. یک دستگاه اضطراری است در حالتی که برق وارداتی قطع میشه مورد استفاده قرار میگیره. برای تامین برق مشترکین کاتگوری اول همچنان در ایام زمستان وقتی پیک مصرف اعظمی باشه. برای کم کردن پرچاوی های برق برای مشترکین چالان میشه. دستگاه متذکره توسط انجینران داخلی برېښنا شرکت حفظ و مراقبت بهره برداری میشه. دستگاه حرارتی ترخیل توسط ما کارمندان فنی و تکنیکی چالان، کنترل و اداره می شود. نوموړي دستګاه په 2010 کال کې جوړه او فعاله شوې چې په 3 بلاکونو کې 18 جنراتورونه شتون لري چې د ټولو جنراتورونو مجموعي ظرفیت 115 میګاواټ ته رسیږي. د افغانستان برېښنا شرکت تل هڅه کوي ترڅو پیریدونکو ته د منظمې برېښنا رسونې ترڅنګ د برېښنا له اړوندو تاسیساتو څخه پر وخت ساتنه او څارنه وکړي. پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی